ما به یو 2.5 فلمونو کې کار کړي. دا راته ووایه چې نن سبا د کار روزګار مو څه حالات دي، مطلب مالي حالات مو څنګه دي، ژوند مو څنګه تېرېږي؟ افغانو پکې بدل منیرو پکې یا مسرحدي پکې. راته ووایه تاسو بدر صاحب سره کار کړی، نعمت صاحب سره، د اصف خان صاحب سره، هغه اکټرانو به دې جونیور ته څنګه کتلو؟ بس چېرته ټوټه ځمکه خرڅه کړمه زما په ژوند تېرېږي. ما مانکولیشي سره کار کړی دی، ما بیا د البخ سره کار کړی دی، ما جمیل بابر سره کار کړی. دا بدر منیر صاحب کله وفات شو او دغه دی نه زما خپې راغلې، بیا دا نړم. ستا برید ډېر زیات مشهور و، ډېر غټ غټ برید پرېښي، دا تا د شوق نه پرېښي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی یم د پښتو فلم ټي وي یو سټیج یو ډېر تکړه هنرمند، یو ډېر سینیر اداکار خاil له خوا د هغوی سره به خبرې ترې کوو، د هغوی په ژوند باندې، د هغوی په فن باندې، د هغوی تېر شوي ژوند باندې، د هغوی په اوس چې کوم حالات دي، کوم ژوند دی، د هغوی په هغوی باندې به خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاil له څنګه یې؟ خیر صاحب، تاسو خیر؟ د ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند خو شکر ده الحمدلله چې ډېر ښه تېرېږي، څه دغه نشته. دا راته ووایه خاil تاسو په کوم وخت کې شوبز ته راوتي وئ او څنګه راغلي وئ؟ نو زه خو دا مې نه پېژانده چې دا څه نو، خو بس یو مالی ګاډي والا و، هغه ما ته زموږ سره ډرامه کې کار وکړه. مې دغه ډرامې ورامې خو ما نه دي لیدلي، هغه وخت کې شوګانې وې که نه، نو ما هغه شو کې ورسره کار وکړو، بیا مې ورسره شوق پیدا شو. مطلب د وړاندې نه شوق نه و؟ نه نه، لومبۍ نه دې خبرو ته مې شوق نه و، بس چې ډرامه مې وکړه نو ما وې دا خو هلکه دونه خلک ما ته ناست دي او پاست دي که نه، دی یو ډېره مزه ده. زما ورسره شوق پیدا شو دې وجې چې د عوامو په موږ سره مینه وه، هغه عزت پرې راله کوو، او چې عزت یې راله کوو بس ما هغه پن بیا راټینګ کړ. ستا برید ډېر زیات مشهور و، ډېر غټ غټ برید پرېښي، دا تا د شوق نه پرېښي وو که څنګه؟ دا تا د فلم دپاره پرېښي وو که څه وجه وه ده؟ نه جي دا خو زما د لکوانۍ نه شوق و دغه سره په غلط پیټ کې روان وم، خو چې دې پن ته راووتم دې پن ته نو بس بیا مې چې کوم دی نو فلمي کار به پکې کوو، مطلب وړاندې د بدماشۍ دپاره او بیا چې کوم دی ماشینۍ لپاره شو د غونډګیرۍ کار. تاسو یو پهچان هم دغه غټ برید وو؟ نو بس هغه غټ برید مې چې کوم دی اوسه پورې لکه پرېښي وه په وجه څه چې زما هغه پهچان و. دا راته ووایه تاسو بدر صاحب سره کار کړی، نعمت صاحب سره، د اصف خان صاحب سره، هغه اکټرانو به دې جونیور ته څنګه کتلو؟ نو جونیور څه خو دغه وه څنګه لاندې طبقه وه، نو داسې خاص دغه وه، مینه بیا راسره کوله، دا نه چې نه بیا کوله، ناست پاست به وو، ښه به وو بد به وو، خو مخکې بیا یې نه پرېښودو. مخکې تلو دغه به یې نه درکوو چې دوی دې مخکې لاړ شي؟ نه 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 د هغې څه وجه وه؟ هغې دا وجه وه چې هغې زنګ ځای بل لکه چې ما مانکولیشي سره کار کړی دی، ما بیا د البخ سره کار کړی دی، ما جمیل بابر سره کار کړی. داسې نوم اکټر باندې داسې نوم اکټر جینۍ به نه و هغه وخت کې چې ما به هغې سره کار نه یې کړی. دا راته ووایه اوس مو ژوند څنګه تېرېږي؟ زموږ د فنکارانو اخري ژوند اکثر ډېر زیات خراب وي، نو اوس ژوند ستاسو څنګه دی؟ نو زه خو پرې ډېر شکر وباسم، ډېر شکرګزار یم چې د هغه پیر نه زمونږ بدر منیر صاحب کله وفات شو او د هغه دی نه زما خپې راغلې، بیا دا نړم. څه وجه وه؟ نو بس بغیر هغه بل چا سره بیا سور نو نور اکټرانو سره مې مزه نه راکوله که نه، بله دا خبره چې د هغې نه مې ښه وخت پس کېږي، هغه ما د شوق لپاره کولو، شوقیه ته ځم او شوقیه به مې کول، پیسې به مې اخېستې، خو هله کوی خټه وه په کوی به لګېده، چې په کومې به راتلې په هغې به تلې. نو کور ته مې نه وې وړی، خو د کوره مې وړې م نه، او که وړې به مې نو لکه د شوق لپاره به مې وړې. تا خپل ایز ا پروډوسر تا فلمونه جوړ کړي که نه؟ ما خو یو فلم هم جوړ کړو او ډرامې مې بیا چې دغه شو دلته مې ډرامې جوړې کړې، نو ستا د یاره نه مې څو به فلم جوړ کړو، الباز خان و پکې
اصف خان و پکې بدر منیر و پکې یا مسرحدي و پکې ټول آرټسټان ټول بغیر د شاید نو جهانګیر نه. دا راته ووایه چې نن سبا د کار روزګار مو څه حالات دي، مطلب مالي حالات مو څنګه دي، ژوند مو څنګه تېرېږي په دغې حوالې سره؟ شکر الحمدلله د هغې وخت نه ښه تېرېږي او هر څه چې کوم دی د الله فضل دی. یار اشنا مې شته، تعلق مې شته، په خېټه موړ یم، په جامه پټ یم. بچي مچي دې شته کار روزګار کار؟ نو بچي خو مې شته دا نه، خو بچو نه زه غواړم هم نه او نه د بچو نه تمه ساتمه. ما باندې خپله د خدای مهرباني باندې الله په خپله راکوي او هغه هم په داسې نتیجه چې ته به څنګه یې درکوي. بچه ته ټوټه ځمکه خرڅه کړمه زما په ژوند تېرېږي. نو بچي دې ته نه وایي چې دا خو ته زموږ مستقبل تباکیات ته چې ځمکه خرڅوي یا کور خرڅوي نو هغوی ته داسې وایي نه؟ نه نو هغې نه زه نه غواړم او هغې ته زه نه ورکوم، هغې ما نه غواړي، زه د هغې نه. ستا بس ځان له یو دنیا د ځان له یو ژوند دی، بس هکه خپله زړه په زړه. تېر شوی ژوند څنګه محسوسوې؟ مطلب هغه ژوند څنګه د فلم هغه دنیا ژوند څنګه و؟ نو د هغه دنیا هغه ژوند خو زما په دې صرف خوښ و چې بېبده ژوند و، پوه شوې، نه هم چا سره بد کول نه چا او فنکار خو اساسي نه په چا په ښه کې کار ساتي نه چا په بد کې کار ساتي، ځان له یو ژوند بس یو کیلو نه و، یو کیلو نه که خلک به م خندول خو دروغ به م رښتیا کولم که نه. نو زما خو هغه ژوند په دې خوښ و چې زما زنګ د پریشانۍ نه وي، پریشانۍ نه وي. کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي چې فرض کړو نوي څوک راځي یا دغې هغوی ته څه میسیج ورکول غواړي؟ نو هغوی ته دا ویل غواړم پوه شوې چې ښه ځای هم نه دی او ښه ځای هم نه دی، خم دی او خم نه دی چې دغه پیټ کې څوک په دې آرټسټۍ کې اداکارۍ کې کار کوي ځان ته کتل پکار دي، د ځان خیال ساتل پکار دي، پوه شوې چې بیا وروستو ګیلې معنی لکه داسې نه چې یار زموږ داسې ژوند دی زموږ داسې ژوند دی که نه. په وجه د څه چې ما دا ته ووایي چې ما تقریبا 40 کاله تېر کړي، 40 کاله ما به یو 2-2.5 فلمونو کې کار کړي. هکه یار اشنام دی، هکه ملګري دی، هغه ورورولي دی، هغه خورولي دی، ژوند هم ښه تېر شو، دا نه چې څنګه هغه داسې اوس هم دی، شکر الحمدلله. نو داسې خاص هغه نشته چې زه یا د حکومت او ژوند یې ښه برابر شو ګورې تېرېږي او ژوند به خو باقي ژوند پاتې هم نشته بیا څه چې دی نو هغه هم ښه تېرېږي او ډېره ښه تېرېږي شکر الحمدلله. قدرمنو دا و خان خیل لالا د پښتو د فلم ډېر یو سینر یو تکړه اداکار و چې موږ ورسره ګپ شپ وکړو. قدرمنو زموږ مطلب هم دغه چې موږ دا پټ شوي پټ لالونه د هیرې دا کوم زاړه اداکاران چې کوم ورک شوي دي مطلب سکرین نه فنا شوي زموږ کوشش دی چې هغوی تاسو ته مخامخ کړو، د هغوی ژوند د هغوی فن تاسو سره وچیړو، د هغوی تاسو سره مخامخ خبرې اترې سره وکړو. اوس به راځي اجازه غواړم، هر چاته خوشحال اوسئ، آباد اوسئ، الله په امان.